حضور پاک یو اوږد حدیث دی په بخاري شریف او په نورو کتابونو کې وی په بني اسرائیلو کې 3 کسان یو په سر گنجیو ویخته بالکل نو بل په سترګو ړوند پیدایشي ړوند او بل برګي مرض او لاس او خپې برګو نو الله په 3 واړو آزمایش کوي یو فرشته ورولېږله چې کوم برګیو نو هغه ته وایي میان صد دی ارمان دي دم در باندې چوم چې خدای دې سم کړي یاره وروره که دا کار دی او که زما دا شکل برګ برګ دی او زما دا لاسونه خلک را سره یو ځای ډوډۍ نه خوري کرکه رانه کوي چې دا بیماري به موږ ته ولګي خلک را سره ناسته کوي او خم نه ښکارم هېڅ خبره نشته لاس یې پراخ کړه خو الله فرشته رالېږلې وه نو حضور پاک فرمایي فاعطي لونا حسنا ښکلی شکل خدای ورکړه چې کم د د برګوالي بیماري واته مکمل ختمه شوه او ښه شوه او خشته رنګ او ښکلی شکل والا خدای ورکړه او بیا ودې څه دې خوښ دي څه درکړم یو مال یاد کړه چې درکړم چې هغې کې د خدای برکت واچوي او مال دې ډېر شي یو اوښان مې خوښ دی یو بلار به اوښی والا ورکړم یې هنداوان او دعا ورته وکړو الله دې پکې برکت واچوي بل له ورغې هغه چې په سر باندې ګنجیو او ویښته پې نو هلکه څه دې خوښ دي سار باندې دې پړو زه درته دعا کوم چې الله پاک د لا غدر کې یاره سر مې ګنجې دې کټا دی او خلک په ښه نه ښکاري ټول خلک راته کټا کټا وایي او څوک راته ګنجې ګنجې کوي په سر یې وله لاس راښ که هغه وخت سره په ویښته زرغون شو خشته ویښته وی څه دې خوښ دی کم مال دې خوښ دی وی زما غویان خوښ دی یو بلار په غوی ورکړه وی ښه دا واله الله دې پکې برکت واچي او چې په سترګو نابینا و هغه له ورغی وی څه دې پړه ارمان دی وی دغه سترګې دې نور په څه پړه ارمان دی نظر مې نه لګي او د خدای نه دا غواړم چې خدای پاک دا سترګې راکړي په سترګې ورته لاس راښ که خدای بینا که ویې کتل دنیا ولیده دا ګورې لوی نعمت دی ښه دا اکثر بشرجان ته بشرجان غم مه کوه حضور پاک فرمایي چې چا نه مې سترګې واخېستې او ده پې صبر وکړه عوضته منهما الجنه د دې په بدل کې به دې انسان له جنت ورکړو مفتو کې جنت دی وګټه په سترګو یې لاس راښ کړه سترګې وغړې دی ورڼې ولیده هلکه څه دې خوښ دی وایي د ما خو د ګډو چیلو سره شوق دی یو بلار به ګډی والا ورکړه زه خدای دې پکې برکت واچوي اوس چونکې د الله را طرف نه ازمایش و د فرشتې دعا وه نو خدای هغې کې برکت واچو د هغه یو د اوښانو غټ کنډک جوړ شو بلا اوښان دی او بچي دي نوکران خدای ورکړل غلامان ورکړل وینځې ورکړل شی زیات شو هغه بل له خدای د غواو زبردست کنډک ورکړ بلا غواګانې دي او پارم دی او د هغې دپاره ګیا ده او نوکران دي او دنیا څیزونه خدای ورکړل بل له خدای د ګډو چیلو یو لویه رمه ورکړه هغې بچي راوړل او د دنیا ګډې چیلې دي او د هغې دپاره ګاڼه ده او نوکران دي او ویندې دي او غلامان دي او ځمکې دي ښه درې واړه خدای مالدار کړل او ښه والا خدای ورکړل په حقه شکل چې کوم مخکنی شکل یو په هغې غړومبي له ورغې چې هغه کم برګې و وی زه راغلی یم د خدای په نوم د نه یو اوښ غواړم په سفر روان یم لا بلاغ لی الا بالله ثم بکا بې د خدای د طاقت نه ستا نه مې کار نه کېږي نشم رسېدی نو د خدای په نوم د نه یو اوښ غواړم چې په سفر پرې لاړ شم او د هغې ذات په نوم د نه غواړم چې ته برګې وې خلکو د نه نفرت کو کم ذات تا نه ښکلی شکل او ښایسته رنګ درکړی او د اوښانې درکړی دی هغې الله په نوم د نه غواړم دغه ناشکري وکړه هغه وې څه دې ووایي دا شمه شکل زه خو د پخوا نه ښکلی ښایسته وم لار دې غلطه کړه بل چا پسې جوړ رالی او دا مال ماله خدای را کړی دی دا خو ما ته د پلار نیکه نه پاتې شوی دی زما پلار زما نیکه قر نیکه ور نیکه دا خو د هغې نه ما ته پاتې شوی دی او ته ما ته وایې دا تاله خدای پاک مال درکړه څه ګډې وړې وی وی تا د نه پېژنم هغه برګې نه وي هغه نه وي زه یې لرې شوی تا د نه پېژنم ما پورې ټوکې ټقانې کوې زما خشته رنګ ښکلې بلا مال او بلا دولت وی ښه که دروغ وی نو خدای دې همغسې که چې مخکې وي که دروغ وی نو الله دې همغسې که چې مخکې وي خدای همهقسې که واپس همهقسې برګ برګ شو او هغه چې څومره مال یې اتې ټول لاړ هلاک شو برباد شو تباه شو هېڅ ورته پاتې نه شي یو به یو خبره کوي ادا چې د خدای په نوم د نه څوک څه شی وغواړي نو که د سره وي ورکه
او که د سره نی نو رټل به نه کې سپک به نه ګورې انسان ته هېڅ پته نه لګي چې دا انسان دی او که د انسان په شکل کې پتا الله ازمایش کوي یو فرشته ده هېڅ پته نه لګي کېدای شي فرشته وي او پتا خدای ازمایش کوي او چې بیا د الله نوم یې درته واخېسته د الله په نوم را د الله د نوم قیمت قسم په خدای کې چا سره پیدا شي تا ته د خدای نوم در مخکې تر دې حده پورې رسول الله مبارک فرمایي چې یو مرئي نه ډب وباسئ او غزار ولا ورکې او هغه درته وایي د خدای خاطر وکړه ما مه وهه د الله نوم یې واخېست بس خوله بنده که لاس اوچت که د خدای د نوم احترام لیکن موږ خلک نن د خدای د نوم احترام نه کوو ښځه به راګیره کړي که هغه ورته د دنیا د خدای نوم اخلي ډب نه اوچتئ او مقصې درځئ بلکې په خدای یقین وکړه ما اورېدلي جومات کې ناست یم چې ورته قرآن شریف یې راغشتی دی ښځې خاوند ته هغه یې په کټ کې غورځوي سپکاوي کړی دی زموږ خلک دومره کبر پرون سار ما ته یو ملګري ټېلیفون وکړه پرون سار دا پرونی سارانه خبره ده او راته یې مولوي صاحب مهرباني وکړه دا په تقریر کې ووایه وی کریټ مې اوس پړده د امرتو ډک کریټ و مې سپړده نو د امرتو په دې ویښ کې که ستاسو خیال وي نو خلک دا پاڼې ماڼې اچوي چې د امرود پاستي او کچوي او دې سره دوب وخوري نو پاخه شي وایي چې امرود مې راوایستل نو چې کوم ځای کې پاڼې پرتې وي او ویښ کې نو قرآن شریف روح قرآن شریف چا ټوکړې ټوکړې کړی او پاڼې پاڼې کړی او د امرودو ویښ کې د پاڼو سره هغه ورته ورغورځوي وای خدایه مسلمانه ای مسلمانه ډېر زور اورې په خدای زور اورې په خپل سوچ او په خپل فکر کې ته په خدای زور اورې ستا سوچ نشته ستا فکر نشته مال دله راغی دولت دله راغی نشه دله راغله موټرګې دله راغلې بنګله دله راغله خدای سره دشمني کې کم خدای چې په یو سیکنډ کې دې ختمولی شي لوګي به دې کې دوړه به دې کې ظالمه ګورې په داسې غم به دې اخته کړي چې بیا به د سره علاج نه بچی به د ترو پرځي او بیا به کړي یو هسپتال ته وړي پنډۍ ته یو خوا بل خوا یا خدای پاکه معاف مې کې ډاکټر به علاج نشته کور کې نه ښځه به راته راوغورځوي پلار به راته راوغورځوي مور به راته راوغورځوي مقدمه به راته جوړه کړي دشمني به درته جوړه کړي ستا په وجود به داسې بیماري راولي چې لا علاج به پیسې به لګي او جوړېږي نه بیا به څه کوې څومره مست شو دا خلک کیړی د دوی نه پاتې نه شوې د کیړو په هغه تلي چې ځمکه باندې ږدي او په سوټو یې ږدي او د پاسه پې ګرځي په هغې د خدای او د پیغمبر دا خو به موږ دا وایو چې دا هغه ظالمان کوي چې کوم نه خدای مني نه رسول مني لیکن ته خو مسلمان یې صاحب د دې ملک باشنده ته قرآن شریف شلی او ټوکړې ټوکړې کې قرآن شریف او د ردی په شانتې امرودو ته لاندې د خدای قرآن ورچي نو ابو جهل د خدای پاک 14 کاله صبر کړی 14 کاله چې د پیغمبر مبارک په شا د ابو جهل په وینا باندې پیروان او لرې واچولی شو نو 14 کاله ورته الله صبر وکړ په بدر کې راونیو نو بیا هېڅوک نو چې بچ کړی نو امیه ته چې بلال سره به یې ظلمونه کول نو 14 کاله خدای پاک صبر وکړ نو په بدر کې راونیو نو بیا د خلاصي څوک نو قارون د موسی علیه السلام سره ظلم کو او زیاتې یې کو موسی علیه السلام یې بدنامه نو په خدای چې ځمکې راخ که او بیا څوکونه چې د هغه ځمکې نه بچ کړي او حضور پاک فرمایي تر اوسه پورې په پونده تاویږي او لاندې روان دی او ما هغه ځای په مصر کې لیدلی دی چې کوم ځای قارون غرق شوی دی چې په هغې کې ترخې اوبه راوتي دي د دریاب ترخې اوبه پې نن هم د پاسه ولاړ دي هغه خدای چې په یو ماشي نمرود رونیو یو ماشي په سپېمه کې وردننه شو د ماشي د لاسه خدای پاک هلاک کړو هغه نمرود چې ځان ته یې غټ خدای وي هغه الله چې فرعون یې د لکونو لښکر سره په بحر قلزم کې غرق او تباه کړ ما هغه طرف لیدلی دی هغه ځای ما لیدلی دی ته د دغې خدای سره مقابله کې اوس چې دا مخکې کورونا تېره شوه څومره خلک یې راوپرځو ټیک ټاک او کورونا دلته جنازه او سبا هلته جنازه او بل هلته جنازه په ډینګي ماشي باندې څومره مخلوق خدای پاک مړه کړل او که در باندې بله فتره راولي نو خدای سره به څوک د خدای مقابله نشي کولی ان بطش ربک لشدید د خدای پکړ ډېر مضبوط دی د شپې به ودې په 2 بجې او په 12 بجې او که د ځمکې له یو جړق ورکړو یو زلزله پرې راوسته قسم په خدای ارض تاله واله او برباد څومره په مونږ کې کبر پیدا شوی دې پیسې مونږ کوم ځای ته ورسو مړه ورکه که دا پیسه
ډېره چې ته وګټې هغه به خورې چې کومه دله مقرر زما د په خدای قسم یې کې د هغې نه زیاته وخورې هغه باغ غوندې چې کوم دله مقرر ده هغه کوټه کې به اوسېږي چې کوم کې دله مقرر ده وګټه پیسې په کروړونو په اربونو کا نو خو په بینک کې پرتې دي یا ستا یا پردی پرتې تم د پردو نه هم لاړې او د خپلو نه هم لاړې هلته کې د بینک کې شرانې اړې راړې په ګوتو شوېرې ستا پیسه ده ما سره دولت ډېر دی به ټیک ده بینک کې پروت دی که نه بینک کې ستا هم ده او پردی هم ده خورې به هغه چې د دوه ډوډو نه زیات ته یوې نه چې څوک خوري دوه نشي خوړی او چې دوه خوري درې نشي خوړی او چې درې خوري څلور نشي خوړی دغه نه خوړه زیات همدغه جامې به اغوندي او چې څومره مال زیاتېږي که نه دا پښتنو متل د چرګې درته نه وایم خو چې څومره مال زیاتېږي نو هغومره سړي کې شوموالی هم زیاتېږي مونږ په کوم طرف مونږ لاړو خدای زمونږ نه پاتې نه شو په خدای یقین وکړه مونږ ته داسې مسایل راځي مخکې ورځو کې هم چا ټېلیفون وکړه یاره جي ښځې سره مې جګړه ځان یې یاد نه که بل څوک یاد کړي یو سړی دی او ښځې سره یې جګړه نو زه ورته وایم ما سره هغه میلاو کړه چې زه یاره بس وي ته ماله جواب راکړه نو خو مې ویرس په تا کې چینجې پروت دی تا کړي دي که خبر تا د خولې نه ایستېره نو بل یاد دی زه بس وي ټیک ده جي ما فرض کا فرض نه رښتیا خبره ښه او ټیک ده ښځې سره مې جګړه کوله د خولې نه مې د کفر الفاظ وتي زه څوک یم اوس څوک خدای ته کنځل کوي یو خو په ښځو مونږ ډېر نران یو په معمولي خبره بس ښځې باندې مونږ نران یو نه راګیرې کوو ویې وو ویې ټکو بیخ ورلو بس هره ته بینتونه کوي چې خدای خاطر وکړه مونږ خدای بیا نه منو قرآن شریف راولو په کټ کې وګورو دا قرآن راولي مونږ په کټ دومره ته زورورې مړه ته دومره زیاتې کوې ته دومره زورورې ته خپله لور خور نه لرې که ستا لور څوک دربوي او ستا خور څوک دربوي ته خفه کېږي که نه ظالمه دا هم د چا لور خور ده که نه په څومره تکلیف یې لویه کړې ده د خپلو ماشومانو لورونو ته وګورئ په خدای په مونږ خو ډېرې زیاتې ګرانې دي په څومره تکلیف یې لویی لوبی او چې پیغله شي پیسې ورسره کړي جهیز وله والي نو تا ته یې د عزت په شکل کې در واده کړي نو ته دومره نشی چې په ځان بیا نه پوهېږې درزه غوربی ظلم به نه کوې ښځو سره هم کم ظلم وکړه دنیا کې به هم د نه خدای د هغې تپوس کوي بدل به د نه اخلي په قیامت کې به هم د نه خدای د هغې تپوس کوي زیاتې به نه ښځو له هم نري په کار چې خپلو خاوندانو سره زیاتې وکړي خاوند ته په ښه سترګه ګوري او د عزت په شکل کې ورته ګوري مونږ کې مستي ډېره زیاته د انتهایي لویه مستي مونږ ګیرې پورې خاندو پټکي پورې خاندو تبلیغ پورې خاندو تسبو پورې خاندو یو سړي نه مې واورېدل تسبو ته یې څه وې وی سپیا کې په مزي کې چولي سپیا کې د سسپو دانو ته سپیا کې وایي لکه خدای پې ظالمه په تسبو خلک څه وایي الله الله پې وایي لا اله الا الله پې وایي مونږ څومره مس شو مس د خدای د نوم په لحاظ ساتئ رسول الله مبارک فرمایي چې مرایې وې وینځوې او ورته وایي چې الله دپاره بس لاس دې اوچت کا د خدای نوم یې واخېست د خدای د نوم لحاظ بس نو خبره مې وروڼو دې پورې کوله چې هغه ورته وایي چې څنګه مخکې وې که ته دروغجن یې خدای دې هغسې که چې څنګه مخکې وې هغسې واپس برګې شو ټول مال یې هلاک شو بل له ورغې وی زه راغلی یم په سفر ځمه او اسم را سره نشته او د خدای په نوم یو خوی یا خوا د نه غواړم چې زه په سفر کې ورپې لاړ شم وی حقونه ډېر دي چلو ما ډېر د دنیا حقونه دي وی د الله په نوم د نه غواړم وی بلا حقونه دي دا وی ته هغه نه وې چې سر دې ګنجي او خدای پاک دله ښکلې ویښته درکړي او غریب او فقیر وي خدای پاک دله غواګانې درکړې لرې شه مړه سر مې ګنجي زما خدا ویښته پیدایشي خشته ویښته دي دا ښکلې او دا ما له خو زه غریب وم انما ورثت کابرا عن کابر دا خو د پلار نیکه قر نیکه نه ما ته دا مال پاتې دروغ وي شکر ادا نه وی خدای دې هم هغسې کا که دروغ وی چې څنګه مخکې وې هغسې واپس کټا ګنجې شو مال یې ټول ډال برباد شو چې کوم ړوند خدای جوړ کړی و هغه له راغی وی زه راغلی یم په سفر ځم بغیر د خدای نه ستا نه مې بله چاره نشته یو ګډ چیلې د نه غواړم چې زه ځان دا سفر څه کرایه سامان برابر کړم او په هغه ذات نه غواړم چې تړون وې او خدای پاک دله سترګې درکړې او ته څه وایي وی بېشک زه په سترګو ړوندو ما له الله سترګې راکړې ورته خدای شکر ادا او زه ډېر غریب او لاچار او دا مال خدای راکړې زما اسم نه دي اس پوټې کړاو کې دې ناچوم په تکلیف کې دې ناچوم چې څومره مال دې خوښوي د خدای په نوم وړه ما سره خدای ډېر ښه کړي سترګې خو لوی نعمت دی ماله خدای راکړه او مال هم د خدای لوی نعمت دی ماله راکړه
پوټې دې نه کړم شابه چې څه دې خوښي نن وړه دغه مخامخ فرشته ورته وي مبارک دې شه زما ګډ چیلې نه دي پکار خو د الله د طرف نه تاسو درې واړو باندې ازمایش او امتحان وشو د هغوی نه الله خفه شو تا نه راضي دی تا نه خوشحاله حلال مال او د حلال مال شکریا شکر ادا کړه د حلال مال ته ګوره چې خدای دله بدل درکوي او که الله دله بدل نه درکوي الله چېرته قسم په خدای چې د خدای نه غیرتي ذات بل نشته رسول الله فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني وی ستاسو نه زه غیرتي الله زما نه غیرتي دی هسې زما ورونو غیرتي سړی د چا بدل په ځان پرېږدي نه نو الله به پردی بدل څنګه پرېږدي خو د خدای شکر ادا کوئ